د خبرونو سرټکي د ولسمشر ټاکنو له دوه مخکښو نمایندانو سره د ولسمشر حامد کرزي لیدنه. سبا له غرمې وروسته د رایو د باطلولو د رسمي پروسې پیل. او پر غزې تراړې د اسرائیلي بریدونو زور اخیستل. سلامونه او پیرزوینې. نن یکشنبه د وږي 2 او د اګست 30 نیټه ده. پام وکړئ د هیواد او نړۍ مهمو خبرونو ته. د ولسمشر دوه مخکښو نمایندانو نن له غرمې مخکې له ولسمشر کرزي او دواړو مرستیالانو سره لیدلي دي. په دې لیدنه کې ولسمشر کرزي د لوړې پر مراسمو او په خپل وخت د څارنې د روانې پروسې پر پای ته رسېدو ټینګار کړی دی. دواړو نمایندانو هم ویلي چې د ټاکنو اوږدېدو د خلکو پر ژوند منفي اغېز کړی دی او دا لړۍ باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. وروسته تر دې چې د دواړو نمایندانو او پلویانو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت پر سر ستونزې ډېرې شوي دي، اوس ولسمشر دواړو نمایندانو ولسمشرۍ ماڼۍ ته وربللي وو. څو نور ټاکنیزو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. ولسمشر کرزی به تر 10 ورځو پورې ارګ خوشي کړي او د واک د لیږد او اجرایوي رئیس په توګه یې دواړو نمایندانو ته ډاډ ورکړی. په دې ناسته کې چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شوه، د ولسمشر دواړه مرستیالان هم وو او د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو په اړه پکې خبرې وشوې. ولسمشر کرزي په دې ناسته کې ویلي دي چې دوی د لوړې مراسمو ته بشپړه تیاري لري او له نمایندانو یې د دې لړۍ د چټکتیا غوښتنه وکړه. دواړه ټاکنیزو ټیمونو هم د ولسمشر کرزي د خبرو هرکلی کړی دی او هیلهمندي یې ښودلې چې ډېر ژر به دا لړۍ پای ته ورسیږي او واک به د وږي د میاشتې په 11 نیټه نوي ولسمشر ته ولېږدول شي. هر دو نامزد ریاست جمهوری و در واقع تمام اشتراک کننده ها با اتفاق نظر به این نتیجه رسیدن که تأخیر بیشتر روند انتخابات سبب نگرانی مردم هست و به همه ابعاد زندگی مردم ما از اقتصادی گرفته تا امنیتی و روانی اثرات منفی گذاشته و همه باید مساعی مشترک به خرج بدن تا هم روند تکنیکی تسریع شود. های کاش جناب کرزی صاحب بی‌طرف باقی میماند. من امیدوار هستم که فعلا تمام فکر هوش خود را جناب کرزی صاحب به طرف قندوز معطوف بداره و به طرف فاریاب که از این بیشتر مردم ما مهاجر و آواره نشن. دواړه ټاکنیزې ډلې وایي چې یوازینی اختلاف د اجرایوي رئیس د دندو په اړه دی او دواړه نمایندان به د 3 شنبې تر ورځې پورې هوکړه پرې وکړي. بلخوا له ټاکنو څارونکي ادارې ټینګار کوي که چیرې د ټاکنیزې پروسې د پای ته رسېدو او نوي ولسمشر د راتګ لپاره اراده وي نو دا کار تر 10 ورځو په کم وخت کې شونی دی. هم افغان ها میخواین که هر چه زودتر نتیجه تفتیش ها را مشخص شود و معلوم شود که کدام کاندید بیشترین آرا را به دست آورده. بنابراین ما هم امیدوار هستیم که در مدت زمان باقی مانده که مدت بسیار کم است پروسه تفتیش آرا به نتیجه برسه. منتها مشکلات هنوز هم وجود داره. ملګرو ملتونو هم د دواړو نمایندانو ترمنځ د سیاسي هوکړې پر سر د ستونزو له امله اندېښنه ښودلې او وایي د ملي یووالي حکومت یوازینۍ لار دا ده چې افغانان او نړۍ به یې ومني. ملګرو ملتونو هم د دواړو نمایندانو ترمنځ د سیاسي هوکړې پر سر د ستونزو له امله اندېښنه ښودلې او وایي د ملي یووالي حکومت یوازینۍ لاره ده چې افغانان او نړۍ به یې ومني او خبرداری یې ورکړی دی چې د بل هر بدیل لټون به وضعیت خراب کړي. د ملګرو ملتونو د اندېښنې لامل نه دی روښانه شوی خو د دې سازمان استازي له دواړو نمایندانو غواړي څو د ټاکنیزو ستونزو تر پای ته رسېدو مخکې د ملي یووالي پر حکومت هوکړه وکړي. د عادي رایو څېړل به د نن ورځې تر پایه پورې وروستی شي او سبا به په اړه ډاګیز تصمیم ونیول شي. د ټاکنو کمیسیون وایي تر اوسه 15,000 چکلیستونه وروستي شوي دي او سبا تر غرمې وروسته به د ملي او نړیوالو څارونکو په شتون کې د ابطال پر پروسه کار پیل شي. نوموړی وایي 80 سلنه عادي رای څېړل شوي دي او یوازې 1000 صندوقونه پاتې دي. د رای د څېړنې د لړۍ پای ته نږدې کېدل او تر یوې ورځې پورې د رای د ابطال د لړۍ پیل تر 20 ساعتونو پورې به د رایو په اړه تصمیم نیونه پیل شي. دا لړۍ سبا تر غرمې وروسته پیل مومي. د پایلو ثبت او د چکلیستونو د جمع بندۍ لړۍ به د ټاکنو کمیسیون کارکوونکي د ملي او نړیوالو او دواړو ټاکنیزو ټیمونو د څارونکو په شتون کې پر مخ بوځي. په دې اړه تصمیم نیونه به 3 برخې ولري. لومړی به هغه مهالونه چکلیستونه او صندوقونه چې هیڅ ستونزه نه لري، تر هغه وروسته به هغه صندوقونه چکلیستونه او مهالونه چې د باور وړ نه دي او په پای کې به هغه صندوقونه چکلیستونه او مهالونه چې اعتبار نه لري.
روند فردا بعد از چاشت به صورت علنی در حضورداشت شما مطبوعات و ناظرین اردو کاندید مشاهدین ملی و بین‌المللي صورت میگیره. اوس 8208 شکلستونه د پایلو په مرکز کې ثبت شوي دي او له دې منځ څخه 4860 یې تیار دي څو په اړه تصمیم ونیول شي. اوس دواړه ټاکنیزې ډلې وایي چې د ابطال طرحه د یو نامه ده او له دواړو ټیمونو سره تر هوکړې وروسته شوې ده. در بخش ابطال ها را کاملا موافقه ما صورت گرفته. تنها ما قبلا هم گفته بودیم، یک بار دیگر تکرار میکنم که بعض نظریاتی داشتیم که با ملل متحد خواستیم شریک بسازیم. ما امیدوار هستم که فردا پروسه ابطال آغاز شود که مورد تایید هر دو تیم است. با وجود ملاحظات ما یک سیستم قبول کردیم، یک روند پذیرفتیم به اساس اصول، به اساس طرز العمل ها و امو چکلیست ها و طرز کار. با او اساس همه روند باید قبول شود. عادي څېړنه وروستۍ شوې یوازې 1000 صندوقونه پاتې دي. د ټاکنو کمیسیون کارکوونکي هم هڅه کوي څو دا لړۍ پای ته ورسوي او وروسته به په ځانګړو محلونو کار پیل کړي. در حدود نزدیک به 1000 صندوق رایدهی بر تفتیش عادی انتظار میکشه و عنقریب امروز یا فردا در بعض از گودام‌ها این روند شاید با پایان برسه. دوی تر اوسه د 2828 صندوقونو له منځ څخه 15849 صندوقونه څېړلي دي او 80% کار یې بشپړ شوی دی. تر اوسه د ځانګړو صندوقونو له ډلې 653 څېړل شوي چې تېره ورځ هم 140 صندوقونه وڅېړل شول. در مجموع دیروز 74 صندوق رایدهی تفتیش و شمارش مجدد شده که 124 از محلات ویژه است و یا هم گفته میتونیم که شمارش به شکل ویژه صورت گرفته. بر علاوه از این مجموع تمام صندوق‌های رایدهی که به شکل ویژه شمارش شده به 653 صندوق رایدهی برسه. اوس دواړه ټاکنیزې ډلې دا لړۍ پای ته نږدې بولي او خوښ دي، خو ټینګار کوي چې دا لړۍ باید نوره هم تیزه شي څو ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د کورنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې څو د افغانستان حالات له نږدې وڅاري او دغه سازمان د ترهګرو د ځپلو په موخه د دوی مالي سرچینې وتړي. د دې وزارت وایان د افغانستان د نامنا کولو لپاره له ترهګرو د پاکستان د نیغ په نیغه ملاتړ پر زیاتوالي نیوکه کوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې په اوسنیو حالاتو کې افغانستان یوازې پرېنږدي. د روان کال په ترڅ کې د ترهګرو ډلو د بریدونو ډیروالي او له دغو ډلو د پاکستاني پوځیانو ملاتړ د هیواد امنیتي چارواکي اندېښمن کړي دي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان پر دومخي سیاست نیوکه کوي او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتنه کوي چې د ترهګرو ډلو د ځپلو او د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د څارګر ادارې له لاسوهنې د مخنیوي په موخه هڅه وکړي څو د دغو ډلو مالي لارې وتړي. از سازمان ملل متحد شورای امنیت که مسئولیت دارند و اونا همیشه افغانستان از نزدیک نظارت کردن و مداخله جامعه بین‌المللی در افغانستان بر اساس فیصله شورای امنیت سازمان ملل بوده، امروز یک بار دیگر از اونا تقاضا میکنیم که وضعیت از نزدیک بررسی بکنه، مداخله پاکستان از نزدیک بررسی بکنه. په وروستیو کلونو کې د څارګریزو کړیو د لاسوهنې زیاتوالی او د هیواد له بندخونو د شاوخوا 3000 خطرناکه بندیانو خوشي کېده د ترهګرو د پیاوړتیا په تړاو اندېښنې ډېرې کړې دي. د هیواد امنیتي چارواکي وایي چې په وروستیو میاشتو کې د هیواد له بندخونو د ډېرو بندیانو خوشي کېده د دې لامل شوي څو ترهګر پیاوړي شي. واقعا نگران کننده است. یعنی رهایی رهبران تروریستی به اتباع پاکستانی اینا حتما با جرم ای که در فعالیت‌های تروریستی دست داشتن گرفتار شده بودند، بازداشت شده بودند. یعنی افراد عادی نیستند. یعنی د هیواد د ډیریو برخو نامنا کول د پاکستان د څارګر ادارې موخه ده، خو د هیواد امنیتي چارواکي وایي د دغو ستونزو د حل په موخه ځانګړې کړنلاره لري. بلخوا د یوې وروستۍ میاشتې په ترڅ کې شاوخوا 70 عملیات د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په موخه په لار اچول شوي چې په دغو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي. د طالبانو پر وړاندې د حکومت نرم دریځ د پولیسو او پوځ مشران ارکړي دي څو نور نرمخونه کړي. د وسلوالو پر وړاندې د څو امنیه قماندانانو تر جدي امر وروسته پرون د ځمکنیو ځواکونو قماندان هم خپلو ځواکونو ته امر ورکړ څو د وسلوالو پر ضد هر ډول وسله وکاروي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د طالبانو خوشي کول او د شپېنیو عملیاتو بندېدل د حکومت غلط سیاست او د قومندانانو له لوري شوې پرېکړه د دوی حق بولي. د طالبانو پر وړاندې د حکومت نرم دریځ نور د پولیسو او پوځ قومندانان یو ډول ستړي کړي دي. د طالب بندیانو خوشي کول او د دوی د بریدونو ډیروالي د پولیسو د منصوبینو نیوکې له ځان سره درلودي او خپلو سرتیرو ته امر وکړ څو نور په طالبانو زړه ونه سوځوي. د ارګ فشار د کندهار امنیه قومندان استعفا ته اړویست خو د کورنیو چارو وزارت استعفا ونه منله. اوس د پوځ قومندان هم امر کړی دی څو د وسلوالو پر ضد هر ډول وسله وکارول شي. همین لحظه هر نوع تجهیزاتی که در اختیار نیروهای امنیتی ما قرار داره برای ازوا اجازه داده شده منهای خانه‌های مسکونی و مردم ملکی و مکاتب و مساجد دیگه در تمام ساحات دشمنی که یک مرمی در مقابل سربازای ما انداخت میکنه ما او را به چشم دشمن میبینیم و سلاح تمام امکانات خود در مقابل از استفاده میکنیم. ولسمشر کرزي له تیرو 2 کلونو را په دې خوا پر طالبانو هوایي بریدونه او شپني عملیات بند کړي دي او یو میاشت مخکې امر کړی و چې یوازې یو وارې هم درنه وسله نشي کارېدی. د ولسي جرګې غړي وایي چې د وسلوالو پر ضد په لاس کې شته وسله او کارول د سرتیرو حق دی او زیاتوي د هیواد وضعیت د حکومت د غلطو سیاستونو له امله خراب شوی دی. و هر قماندان ایره میتونه در محلی که است در منطقه که است تصمیم اول خودش بگیره. رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان کسی نیست که آخری تصمیم او ابلاغ کنه. وقتی که برای امر شد که تو از وطن دفاع کو هر سلاحی که به دست داره هر قراری که میته مربوط خودش است بعد از استفاده میکنه. بلخوا هیوادوال هم د پوځ د نوي ګام ملاتړ کوي. کل کارا که پیدا میشه از دست نمی رئیس جمهور است از دست کابینه است از دست خود مردم است. اگر یا صلح بخواین به مور صلح می اگر بخواین نخواهی هیچ صلح نمی. نیروهای امنیتی هیچ چیز نمیکنه که نابود کنه یا کسی رو میگیرن مثل طالبا. اوس په 14 ولایتونو کې د طالبانو چریکي جګړه جبهې ته بدله شوې په داسې حال کې چې د ډیری پولیس قومندانان وایي چې د دې نښتو په زور اخیستو کې د خوشي شوي طالبانو رول ډیر رنګیز دی او شنونکي بیا دا کار د ولسمشر له لوري د طالبانو لا پیاوړي کول بولي. د غور امنیه قومندان وسلوالو مخالفینو ته ګوتڅنډنه کړې که له جګړې لاس په سر نشي د افغان امنیتي ځواکونو له سخت چلند سره به مخ شي. په همدې لړ کې د غور اوسیدونکي د هیواد د امنیتي ځواکونو له دې ګام څخه ستاینه کوي او د حکومت له لوړپوړو چارواکو غواړي څو په دې ولایت کې شته امنیتي ځواکونو ته درنې وسلې په واک کې ورکړي. بلخوا د غور والي په دې ولایت کې ډېر وسلوال مخالفین د پاکستان د کوټ شورا لخوا رهبري کیږي. په غور کې د نامنۍ پراخوالي د دې ولایت د اوسیدونکو سربیره د افغان امنیتي ځواکونو د صبر کاسه هم ډکه کړي. په نوې کړنه کې د غور امنیه قومندان له ټولو وسلوالو مخالفینو غوښتنه کړې چې له جګړې لاس په سر شي او د سولې له پروسې سره یوځای شي. د غور امنیه قومندان وسلوالو مخالفینو ته ګوتڅنډنه کړې که له جګړې لاس په سر نشي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا به ووژل شي. دست از جنگ بردارن، جنگ نکنن و ظالمانه حرکت نکنن. سوم، اگر این دو پروگرام که ما برشان پیشنهاد داریم خصوصا ولایت غور نیروهای امنیتیش چهرهش در مقابل دشمنای مردم افغانستان تغییر میکنه. معنای چهرهش تغییر کردن برای همه معلوم است که از پیشانی باز به پیشانی گری تبدیل میشه. په همدې لړ کې د غور اوسیدونکي د طالب بندیانو خوشي کېده په دې ولایت کې د نامنۍ د پراخوالي اصلي لامل بولي. دوی د هیواد د امنیتي ځواکونو له دغه ګام څخه ستاینه کوي او د حکومت له لوړپوړو چارواکو غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې شته امنیتي ځواکونو ته درنې وسلې په واک کې ورکړي. گیر میکنه میاره مواس 1 سال است پس خلاص میشه یا وکیل برو برده ضمانت میکنه یک کلانتر دیگه ضمانت میکنه خلاص میکنه. چرا آزاد شود؟ وقتی که جنایتکار دستگیر میشه و در میاد و در بیرون میشه جای تاسف است. اگه دولت کار نمیکنه، دولت اگه کار منه تیارو بلند کنه، طالب بزنه، همین طالب شکست نه تا دولت بگه که دولت طالب خدا شکست طالب هم بترسه. امیر قماندان فعلی دولت خود آمده نظم بیشتر شده نسبت به سابق. جدی‌تر عمل میکنه. بلخوا د غور والی د دې ولایت په امنیتي چارو کې د ګاونډیو هیوادونو له لاسوهنې سر ټکوي او زیاتوي چې د سندونو له مخې په دې ولایت کې ډېری وسلوال مخالفین د پاکستان د کوټې شورا لخوا رهبري کیږي. طالبان در یک ارتباط مستقیم مخابراتی و کاری با شورای کویته کار میکنه.
یعنی تمام شواهد ما فعلا چیزی که ما در اور داریم که باز شما این مسئولین امنیتی را میبینین همه متمرکز است به شورای کویته و در عینمی خصوص منحصر شده. په برته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون مشر غور ته سفر کړی او په دې ولایت کې د بشري حقوقو د نقض او ناامنۍ له امله یې اندېښنه ښودلې. نیروهای امنیتی تعدادش فوق العاده کمتر است نسبت به نیروهای مخالفین مسلح دولت افغانستان و افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت که امیدوار هستم در این رابطه توجه بکنه دولت مرکزی و این ولایت از این حالت نجات بده. دا په دا سال کې د تر دې وړاندې د ملي دفاع وزارت د ځمکنیو ځواکونو لوی قماندان مراد علي مراد هم ویلي وو چې تر دې وروسته د افغانستان د دښمنانو پر وړاندې له درنو وسلو ګټه پورته کوي. د هیواد په شمال کې د 209 شاهین قلو اردو رئیس ارکان وایي چې په کندوز کې نښته د سیمې څارګرو ادارو مخکې له مخکې تنظیم کړې وه او موخه یې دا وه څو بغلان، تخار، بدخشان او د شمال نورو سیمو ته نښته پراخه شي. بلخوا د کندوز د سولې شورا رئیس وایي ډاډه دی چې د طالب بندیانو په خوشي کېدو سره د دې ډلې لیکې پیاوړي شوي دي. دا وارې په کندوز کې افغان ځواکونو ته یو سخت سهار. د سهار لمر یو وار بیا افغان ځواکونو ته د کندوز په چاردره کې د جګړې بلنه ورکوي. پوځي قمندانان له خلکو سره امنیتي وضعیت څېړي. څو شېبې وروسته چاردرې ته روانېږو څو د جګړې له لومړۍ لیک څخه راپور تیار کړو. دا سیمه مرکز ته ډېره نږدې خو د طالبانو ګواښ کې ډېر دی او یوازې د ولسوالۍ ودانۍ له افغان لوري سره ده. فعلا یک اندازه جنگ در کنترلشان است ولی هنوز هم مشکلات وجود داره. ما امیدوار از این هستیم که بیشتر از این امکانات در اختیار ولایت قندوز در اختیار ارگانهای امنیتی و نیروهای امنیتی ما قرار بگیره. طالبانو د استوګنې په کورونو کې سنګر نیولی دی. یوان له ښوونځیو او جوماتونو هم کار اخلي. ټول افغان ځواکونه چاڼیزو عملیاتو ته تیاری نیسي. افغان ځواکونو ته دنده ورکول شوې څو د یتیم یک، یتیم دوه، سنجافیو، اقتاش او خاکني کلي له طالبانو ونیسي. لومړۍ نښته له چاردرې پیل شوه او تر نښتې وروسته د سیمه ییزو پولیسو 42 پوستې طالبانو نیولې وې چې ځینې پولیس ورسره یو ځای شوي وو او ځینې شاته تګ ته اړ شوي وو. جنگ قومی نیست و پاکستانی ها مداخله صریح دارند. یک جنگ غیر رسمی و نااعلان شده است. تر څو ساعته ځنډ وروسته عملیات پیل شول. لامل یې دا و چې د دفاع وزیر کندوز ته راته. پلي ځواکونه په کلیو کې له طالبانو سره په نښته بوخت دي او د قومندې مرکز هم له چاردرې کلي تر درانه برید لاندې نیسي. عملیات سختیږي او نور ځواکونه هم راځي څو له بدخشان او نورو سیمو له راغلو طالبانو نیول شوي سیمې بیرته ونیسي. د 209 شاهین قلي اردو د ارکانو رئیس وایي طالبانو یو کال مخکې پلان درلود څو شمالي سیمې ناامنه کړي او همداسې د جګړې لمن تر بغلان، تخار او بدخشان پورې وغځوي. دانه مرغاب و غرماچ این خط وصل بکنن به کوههای البرز بیارن به دانه غوری و از دانه غوری به همین شکلی را وصل بکنن به بدخشان. طالبان د ملکي وګړو له کورونو هم کار اخلي او دې کړنې امنیتي ځواکونه له ستونزو سره مخ کړي دي. کمانډو سیمو ته استول کېږي څو لومړۍ کرښه هم ماته کړي. د پوځ الوتکې هم سیمه څاري. اوس نښته شاته تللي او ټاکل شوي کلي طالبانو خوشي کړي دي. د امن نظم قمندان وایي ډېر ځواکونه یې کندوز ته راغوښتي دي څو نیول شوي سیمې وساتي. بیضای ساخته شده در تمام ساحه که تحت نظر قماندان صاحب یک قماندان سبلوای دوی اردو قماندان سبلوای 4 نظام رهبری خود نیروهای امنیتی در اینجا که پیش بین شدن. یوه بله ورځ هم پای ته نږدې کېږي. د دفاع وزیر هم لومړۍ کرښې ته راځي. ډزو د کلیو څېره هم تغییر کړې خو په زړه پورې دا ده چې د طالبانو په منځ کې میرمن هم شته چې د جګړې مشري کوي او د هلمند له سنګین څخه قومنده ترلاسه کوي. د ټاکنو د پایلو ځنډ امنیتي ځواکونه پوځي ته راوستي دي. طالبان هم بریدونو ته زور ورکوي خو مهمه دا ده هغه چې په دې جګړه کې لاس لري مولوي سلام نومیږي چې د پاکستان له بندخونې خوشي شوی دی. او را باید در یک جای محافظت میشد که دائم الوقت در قسمت امنیتی خود دولت باید می بود. ریاست امنیت باید او را تجزیه میکرد، تصفیه میکرد، باز بعد از او در محلات برای از او اجازه میداد. یوه ورځ بله هم پای ته رسیږي. د لمر په لوېدو افغان ځواکونه نیول شوي سیمو ته راګرځي. هغه سیمې چې د سیمه ییزو پولیس پوست کې وي اوس یې نور سقوط کړی. یک کسی را میبینیم که عملا در مخالفت با دولت قرار داره وقتی که امتیاز آمد باز میبینیم فلان قوم دور نمونه. این چیز بدبختی بسیار کلان است برای ما. خو نورې ستونزې هم شته. د ډېر وارې د ځایي متنفذینو ترمنځ ستونزې هم د طالبانو د ملاتړ لامل کېږي. خو امنیتي ځواکونه ټینګار کوي چې طالبان په کندوز کې له ټول زور سره له دوی سره نشي مخ کېدی.
د ملي دفاع وزارت د ښوونې روزنې او د دکتورینو عمومي قماندان وایي چې اوس مهال افغان امنیتي ځواکونو ته د دښمن تعریف روښانه شوی دی او دغه ځواکونه به د هغو کسانو پر وړاندې په کلکه مبارزه وکړي چې د هیواد امنیت له ګواښ سره مخ کوي. د پوځ دغه جنرال وایي له دې سره چې په هیواد کې د وسلوالو کړنې ډېرې شوي خو د ملي اردو ځواکونه به دوی ته اجازه ورنه کړي څو خپلو موخو ته ورسیږي. دا کورني خبرونه. نړیوال خبرونه تر لږ ځنډ وروسته ملتیا مې وکړي. نړیوالو خبرونو ته مو هرکلی کوم. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي چې پر غزې تراړې د اسرائیلي پوځیانو د نن ورځې د هوایي برید په پایله کې 2 تنه وژل شوي دي. د یادو چارواکو په وینا اسرائیلي پوځي الوتکو یوه 14 پوړیزه ودانۍ چې ملکي کسان پکې اوسېدل تر برید لاندې نیولې چې په پایله کې 18 تنه ټپیان شوي هم دي. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو هم د غزې ملکي کسانو ته خبرداری ورکړې څو د حماس له پټنځایونو لرې اوسي. پر غزې تراړې د اسرائیلي پوځیانو په بریدونو کې تر دې مهاله 2010 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د پاکستان په پلازمینه کې لاریون کوونکي د خپلو اعتراضي لاریونونو پر دوام ټینګار کوي. له واک څخه د پاکستان د لومړي وزیر نواز شریف د ګوښه کېدو په اړه د عمران خان د طرحې له ردېدو وروسته لاریون کوونکي وایي چې خپل لاریونونه به نور هم پراخ کړي. عمران خان وړاندیز کړی چې نواز شریف د یوې میاشتې لپاره له واکه ګوښه شي او ستره محکمه دې د تیر کال په ټاکنو کې د نوموړي د درغلیو دوسیه وڅېړي. چین نن د یاد هیواد په لویدیځ کې د ترهګریزو بریدونو د ترسره کولو په تور 8 تنه په دار وځړول. د چین حکومتي چارواکو ویلي چې دغه 8 تنه د سینیانګ ایالت د یوغور بیلتون غوښتونکي دي چې د څو کلونو راهیسې پر دولتي ادارو او عامه ځایونو بریدونه کړي دي. د چارواکو په وینا د دغو کسانو له ډلې څخه 3 تنه په 2013 کال کې په سینیانګ کې د مرګونو بریدونو طرحه کوونکي وو. د سینیانګ اوسیدونکي چې مسلمانان دي له چین څخه د جلا کېدو غوښتونکي دي. او وروستی نړیوال خبر همدا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عراق ته د خپل سفر په لړ کې نن د یاد هیواد له لومړي وزیر نوري المالکي سره لیده کاته او خبرې اترې وکړې. نوري المالکي چې تر څو راتلونکو ورځو پورې به د عراق د لومړي وزیر څوکۍ پرېږدي د محمد جواد ظریف سره په لیدنه کې د داعش ډلې سره د مبارزې په موخه د ایران د همکارۍ غوښتنه کړې. عراقي چارواکي وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم ژمنه کړې چې هیواد یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له عراق سره مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د عراق پوځ وایي چې د یاد هیواد په بیجیز سیمه کې د نفتو یوه ستره تصفیه خونه د داعش ډلې برید ناکام شوی دی. دا و نړیوال خبرونه. اقتصادي خبرونه هم تر ځنډ وروسته ملتیا مې وکړي. اقتصادي خبرونو ته مو هرکلی کوم. د پاکستان له لارې د افغانستان د میوې صادرات له نوې ستونزې سره مخ شوي. د سوداګرۍ خونه وایي په افغانستان کې سیاسي ستونزې او په پاکستان کې کورنۍ ستونزې د دې لامل شوي دي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه کمه شي. نوموړی وایي دې کړنې د منځنۍ اسیا سره د افغانستان اړیکې هم خرابې کړي دي. له دې سره چې په ډېرو برخو کې د ولسمشرۍ د ټاکنو دوهم پړاو غځېدا ستونزې ډېرې کړي دي. اوس ویل کېږي په پاکستان کې د افغانستان د میوې صادرات هم له ستونزو سره مخ شوي. د سوداګرۍ خونه وایي له منځنۍ اسیا په ځانګړي ډول هند سره د افغانستان سوداګریزې اړیکې چې د هېواد د توکو ستر بازار دی له ستونزو سره مخ شوي دي. بنابر مظاهرات و احتجاجاتی که صورت میگیره یا امنیایی که به وجود میآید این باعث کانتینرهای ما متوقف میشه. یعنی توقف چند ساعتی کانتینرهای ما هم تاثیرات منفی خود بالای اموال وارداتی ما میگذاره و قسمت اموال وارداتی ما مواد خوراکی می باشه و سریع الفساد می باشه. هوای گرم باعث فاسد شدن از او میشه. یو شمېر سوداګر هم په هیواد کې دننه د ناقانونه خازوی او د دوی موټرونو له درول کېدو سر ټکوي او هم په تورخم کې د ګمرکي محصول په پروسه کې ځنډ ستر خنډ بولي. از خود باغ تا مارکت میوه که میایه در 3-4 جای شارولی گرفته میشه. یک مشکل دوم عمده که ما داریم در تورخم موتر ما 3 ساعت 4 ساعت تال میخوره به خاطر که کشتم و مردم بیا واکشته میگه ما شما گمرک محصول گمرکی میگیم. این دو مشکل داریم.
خو د سوداګرۍ وزارت وایي چې دا ستونزې اوس حل شوي دي او د افغانستان د میوې صادرات په عادي ډول روان دي او که چیرې بیا هم پاکستان ستونزې جوړې کړي نو دوی به نورې لارې چارې ولټوي. گزینه های دیگه هم ما روی دست داریم اگر خدای نخواسته وضعیت پاکستان خراب شود، چون فصل میوه های ماست و بزرگترین بازار ما بعد از پاکستان هندوستان است. از مجرای ایران و همچنان از طریق کارگو این دو گزینه را مد نظر داریم که میوه های ما به کشور پاکستان صادر شود. د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي په پاکستان کې د دولت ضد لاریونونه او هم په افغانستان کې کورنۍ ستونزې د اندېښنې وړ دي او ټینګار کوي چې دا لړۍ که دوام وکړي نو د سوداګرو د زړه توروالي ترڅنګ به د دولت درآمد هم کم شي. دا یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې راکړې ورکړې د تیر کال په لومړیو دریو میاشتو کې 2.4 میلیارډو ډالرو ته رسېدې چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې بیا 1.3 میلیارډو ډالرو ته راټیټې شوي دي. د لوی څارنوالۍ مخې ته د شته سړک د پخولو چارې پای ته ورسېدې. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې پر دې سړک 15 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او د 4 میاشتو په اوږدو کې بشپړ شوی دی. دوی همدارنګه په راتلونکو ورځو کې د یو شمېر نورو سړکونو له جوړولو هم خبر ورکوي. دغه سړک چې 200 متره اوږدوالی لري تر دې وړاندې ډېر ناسم وضعیت درلود، خو دمګړی د دې سړک په جوړولو سره د لوی څارنوالۍ او شاوخوا کورونو ستونزې حل شوي دي. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي د دې ستونزې د حل په موخه یې هڅه کړې چې ډېر ژر دغه سړک پوخ کړي. ایجاب میکرد که یک راه درست و مناسب برای باشه، هم از لحاظ مسائل امنیتی بسیار مهم بود و هم مردمی که در این ساحه زندگی میکردن اینطور یک سرکی که دو نرمال بتونن رفت و آمد کنن یا موتر بتونن نرمال رفت و آمد کنن وجود نداشت. ما این سرک پلان کردیم و در ظرف 4 ماه به مصرف 5 میلیون افغانی از بودجه ښاروالي کابل ما این سرک ساختیم. ښاغلی نوندیش همدارنګه زیاتوي چې په راتلونکو ورځو کې د یو شمېر نورو سړکونو د جوړولو چارې چې 15 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی بشپړېږي. قریب سرک پل سوخته دارالامان که یک پروژه بسیار کلان بود به مصرف 11.5 میلیون دلار و سرک میرزا عبدالقادر بیدل در حدود 31.5 میلیون دلار این پروژه ها تکمیل شده. په تیرو لسو کلونو کې تر یو بریده د کابل سړکونه جوړ شوي، خو کابل ښاریان د دغو سړکونو له ټیټ کیفیت څخه سر ټکوي. دوی له کابل ښاروالۍ غوښتنه کوي چې له پروژو جدي څارنه وکړي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو بیه. اوس هم د کابل په ګډون د هیواد د ځینو سیمو د هوا د حالاتو وړاندوینه. او په پای کې له خپلو ټولو تخنیکي او خبري همکارانو څخه په مننې دا و د دې ګړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه. خوشحاله شوم.